सलामुना दोस्तानो नन په ټیک ټاک کې د درېیمې ویډیو په تعقیب څلورمه ویډیو جوړه کړم چې څنګه کولی شو په عملي ډول خپلې ویډیو ته کور جوړ کړو. که ویډیو درته ګټوره وه لایک یې کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ. راځئ چې پیل یې کړو. اوس راځم په ټیک ټاک باندې کلیک کوم، بیا راځم په دې پلس علامه کلیک کوم، بیا راځم په کریټ باندې کلیک کوم. هغه نه وروسته راځم نیو ویډیو باندې کلیک کوم. هغه نه وروسته کومه ویډیو چې اپلوډ کوئ هغه باندې به کلیک وکړئ. زه همدا ویډیو اپلوډ کوم، دې به کلیک وکړئ، بیا به یې نیکسټ کړئ. هغه نه وروسته به راشئ، بیا به دې علامه به یې سینډ کړئ. هغه نه وروسته به راشئ اډ کاور به دې به کلیک وکړئ. هغه نه وروسته به راشئ ایډیټ کاور ته به راشئ، به دې به کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ چې همدغه ویډیو څخه هم کوم کور غواړئ چې کومه صحنه پکې ښایي ته وبرېښي دا هم ورته کور کولی شئ. لکه پر مثال زه همدغه صحنه کور کوم، دا مې انتخاب کړه. تاسو کوم عکس ورته کور کوئ، پر مثال زه همدغه برخه ورته کور کوم، یا همدا برخه هسې په وختې که نه همدغه برخه غواړم چې کور شي. نو تاسو بیا کولی شئ په دې کور باندې ټکس هم کولی شئ، سټینډرډ ټکس کولی شئ، یا مثلا همدا ډول سره یا همدا ډول سره یا همدا ډول سره چې کوم ډول سره غواړئ تاسو په دې کې لیکنه ورته کولی شئ. بیا به راشئ همدلته لیکنه ورته کوئ، کوم دغې انټر ټکس په کلیک وکړئ، همدلته به لیکنه ورته وکړئ، بیا به یې ډن کړئ. په همدا فوټو سیو کړئ. نو دا فوټو کور په شکل سره وختو که بیا چېرته تاسو په پکسلا یا بل ځای کې ورته جوړ کړی وي، هم ورته راخیستی زه غواړم چې دغه ګیلرۍ څخه ما ورته جوړ کړی دی هغه فوټو ورته اپلوډ کړم. بیا به ایډیټ کور باندې کلیک وکړئ، بیا به راشئ په همدې ډول اپلوډ به کلیک وکړئ. بیا به راشئ ما همدا عکس ورته جوړ کړی دی اپلوډ کوم، بیا به هغې نه بس سیو باندې کلیک وکړئ. بیا به هغې نه وروسته په ډسکرپشن کې تاسو کوم معلومات ورته لیکئ د هغې ویډیو په اړه ورته لیکلی شئ. په دې اډ ډسکرپشن به کلیک وکړئ، بیا هغه لیکنه ورته وکړئ. خو ما خو ورته کاپي کړی پیسټ کوم. په همدې ډول سره تاسو کولی شئ چې هیشټیګ هم ورته راواخلئ. نو هیشټیګ ته بیا ما د چټ جي پي ټي څخه راخیستي دي، په دغې هیشټیګ به کلیک وکړئ. هغې نه وروسته به تاسو پوسټ باندې کلیک وکړئ، همدغه ویډیو به پوسټ شي. څنګه کولی شو چې ټیک ټاک کې کور اپلوډ کړو. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې په خیر.